د طالبانو مشر د نړۍ فرمایشتونه نه منو، که اټومي بم هم راباندې وکاروي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په سلامونو مارکلی کوم ګرانو لیدونکو. که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په یوه غږیز پیغام کې چې د افغانستان پر ملي راډیو تلویزیون خپور شوی او نوموړي ته منسوب شوی وای د هیڅ هیواد فرمایشتونه وړاندیزونه نه مني. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو لخوا کابل کې د دیني عالمانو لوی غونډې ته پر 2مه ورځ کولې. دا لومړی ځل ده چې د طالبانو مشر له کندهاره کابل ته ځي او غونډې ته وینا کوي. ښاغلی غوزاده وایي هېڅوک دې نوموړي ته د حکومت مشورې نه ورکوي او ټینګار کوي که نړۍ اټومي بم هم راباندې وکاروي. ټول مو ویلې کړي، بیا هم د چا فرمایشتونه نه منو. نوموړي وایي نړۍ نه غواړي د افغانستان حکومت پر خپله اراده وچلېږي، موږ ته مشورې راکوي. زه ستاسې فرمایشتونه نه منم، نه یو قدم زه در سره مخ ته ځم، نه تعامل در سره کوم، نه په شریعت معامله در سره کوم. ښاغلی خونزاده وایي هېڅوک ترې تمه نه کوي چې د شریعت خلاف کار هم وکړي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه مهمو خبرونو لپاره د سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.